همواره از تنور استفاده میکردند، چیزی که خیلی ها برای سلامتی انسان مفید است. تنور از مخلوط کردن یک نوع خاک ویژه با کا ساخته می شود که به گونه خاص تهیه شده و برای پختن نان آماده می شود. وقتی که مایده کردیم بعد از او امروی کا مخلوط میکنیم میشه. امروی کا که مخلوط کردیم باز آب با اندازه ضرورت میندازیم که او قدر نه نرم شود نه سخت. باز 3 دفعه یا 4 دفعه جافترش 5 دفعه هم شود خوبتر است برای چاپه کردنش. باز 5 دفعه که چاپه کردیم باز یک شب روز ایره میخواهیم که بعد زیر پلاستیک بک بتیم تا بعضی غوره هایی که در درون لای میمانه و کلشون او شود. هر تنور از 10 تا 100 نان می تواند بپزد. با وجود پیدا شدن انواع داشهای نانپزی در شهر و بازار، اما تنور همچنان رونق خود را دارد و طرفداران این ساخته محل مزیت آن بر داشهای سنتی را پخته شدن کامل و مغز نان می داند، چیزی که به گفته آنان در داشهای سنتی وجود ندارد. 10 نانه گفته تا 50-80 نانه است. تقریبا یک تندور 1.5 ساعت روپه جور میکنم. خورتریشه کلانش 800 جور میکنم. خانوالا میبرن دیگه خورد کلان. هر کس هر رقم نانوای کلانش میبره، خورد خانوالا خوردش میبره. هر تنور از 300 تا 2000 افغانی به فروش میرسد. از این ساخته محلی نه تنها مردم شهر مزار شریف بلکه مردمان ولایت‌های همجوار بلخ نیز استفاده میکنند و خریداران زیادی دارد. نان تنوری در کنار از که از لذت و مزه خاص برخوردار است، برای جلوگیری از امراض و ویژه تکلیف معده خیلی اثرگذار است و بین نان یا مغز نان خام نمیماند. یکی خب گفتن نگه تندور پشت خمیر مشت، نگفته که داش پشت. درسته نه؟ این فرقایش هم میباشه دیگه. یعنی پشت نان است یا روی نان. همین تو بریان. اینا داش برای کیک کلچه گفتن. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گردان پزی مستی فزاید. تنور و نانوا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. دوستداران و علاقمندان برنامه دریچه، این بود داشته ها و گردآورده های برنامه حاضر که یک پی دیگر به نشر رسید. تا دریچه دیگر شما را به الله پاک امانت می‌سپاریم. بدرود. زما هیواد میهن من د افغانستان د ملي تلویزیون قدمونو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. دا ځل مو له خوست ولایت څخه د راپورتاژ موضوع په 200 فامیلیو کې هغه سړک ته ځانګړې کړې ده چې د ښاروالۍ له لوري په اساسي توګه رغول کیږي. دا چې یاد سړک څومره اهمیت لري، همدا شان د یاد سړک له امله خلکو ته څومره ګټه رسیږي، دا او د نورو پوښتنې ځوابونه په روان راپورتاژ کې لمونږ سره لیدلی شئ. لمونږ سره پاتې شئ. په اساسي توګه یاد جوړېدونکی سړک د خوست ښار په لویدیځ 1200 فامیلیو کې شتون لري چې ښار له پوهنتون او د استوګنو له نمرو سره وصلوي. پر یاد سړک هره ورځ په سلګونه نقلیه وسایط تګ راتګ کوي. دا سړک لږ تر لږه 3 کیلومتره اوږدوالی لري. خوست ښاروال مولوي کاري بسم الله عادل وایي چې یاد سړک د ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه رغول کیږي چې کابو 24 میلیونه افغانۍ لګښت به پرې راشي. ښاغلی عادل وایي د سړک یاده پروژه به په 3 میاشتو کې بشپړه شي او لږ تر لږه پرې 24 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. چې د اسلامي امارت په راتلو سره په خوست ولایت کې اولینه پروژه وه چې د 1200 فامیلیو سړک د هغې نه انشاءالله افتتاح وشوله. نو تقریبا دا 2 کیلومتره اوږدوالی لري
ټول مصارف یې غالبا 40 میلیونه افغانۍ دي چې دا لګښت دی او د ترڅنګ د کومې مخکینه نمرې چې دی فامیلای کې پاسه نه کومې اوبه چې راځي دغه اوبه په دغه کانال چې دا د اوبه ټوله چې وچ خوړې ده نو ان شاء الله دې تکمیلېدو 3 میاشتې دي چې دا په 2 میاشتو کې تکمیلېږي. یاد سړک د ولس په نوم ساختماني شرکت ته په قرارداد ورکړل شوی. د پروژې د چارو یو تن څارونکی انجینر وایي چې له یاد لږ تر لږه 3 کیلومتره سړک څخه 240 متره په بشپړه توګه اساسي رغول کیږي او باقي د ترمیم په برخه کې په پام کې نیول کیږي. د ده په وینا د چارو له کیفیت څخه د ښاروالۍ ریاست د څار او مراقبت ټیم په مالتیا دقیقه څارنه کیږي چې مونږ تقریبا 3.3 کیلومتره سړک لرو چې ځینې برخې په اساسي ډول او ځینې ترمیمیږي. اساسي برخه چې تقریبا 2.2 متره ده او د نور پوته برخه چې او دغه ترمیمیږي یعنی وایرینګ کیږي. د اساسي برخه چې دغه برخه مونږ لکه سبیس بیسکورس او په همدې ډول اسفالټ چې په هغه کې بینډر کورس او وایرینګ کورس ټول شامل دي. دا به ان شاء الله مونږ په ښه ډول او کیفیت سره کوو او کیفیت ته مونږ پوره توجه کړې دو ان شاء الله په ښه ډول به کوو او په ښه ډول به سار ترسو او دلته مونږ ته روزانه هر ورځ د ښاروالۍ مربوطه انجینران هغه څوک چې مونږ ته معرفي شوي دي او د مونږ نه نظارت کوي په ورځ کې 1 ور یا 2 ورې را درومي او دلته مونږ نه نظارت کوي. نو ان شاء الله مونږ به دغه سړک چې دی په داسې اساس شبکه به په ښه ډول او په ښه کیفیت سره سار ته رسو ده. نو خلک دپاره دا ضرور ده چې خلک په ښه ډول دغه توجه وکړي. هغه برخې چې د خطر سره مواجه کیږي هغه باید دوی مخکې نه خال کې مثلا ځینې داسې برخې وي چې هغه برخې مونږ د هغې دپاره لکه بخښنه غواړم توجه نه وشوي. دلته چې زه راغلم د شرکت ته او کله مې د سړک سروې ډیزاین نقشه ولیدل نو ځینې مشکلات کې وي چې هغه مې د ښاروالۍ سره شریک کړل. هغه دوی سره د خدای ښه وکړي دوی هغه مونږ کوم مشکلات چې ورته په ګوته کړل هغې ته توجه وکړه. هغه ټول مشکلات هم انشاءالله سره حل کړل چې هغې جملې نه مونږ دغه سړک کې چې تاسو شاهدان یاستئ په دغه ښي طرف کې چې د اوبه د خوړه نه رادرومي او دغه اوبه چې دي دلته ډنډ کېږي دوی د دغې دپاره سنکرۍ لښتی نه و نیولی نو هغه موضوع مو ورسره شریکه کړه. دوی دغه لښتی د سنکرۍ لښتی ورته ونیوه نو انشاءالله په راتلونکي کې به دغه مشکل په کامله معنا سره حل شوي وي. بلخوا په سړک کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کارګرانو په وینا په یاده پروژه کې د کار کولو له امله دوی په دې توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه ترلاسه کړي. دا چې دا څه وخت لګي څه ستونزې مشکلات وو زیات وو خو اوس الحمدلله د پروژې پیل شوي دي. خلکو ته کور کې پیدا کیږي. مونږ په دغه سړک کې شرک شروع شوی دی مونږ کور سره کو نو الحمدلله مونږ ته خانه پکا جوړیږي. په اول قدم کې مونږ ته افغانیان چې اوس په حال زیاتره افغانیان چې ډېر ستونزو سره مخامخ دي روزۍ سره سختۍ سره مخامخ دي چې دوی کور ته خپلولو نه پکه ډېره په سختۍ پیدا کوي. بل چې پخواني دولت کومې بودیجې هغه منظور شوې پروژې منظور شوې وې سړکو ته مکتبو ته نورو وزارتو ته مونږ د اسلامي امارت نه دا خواهش کوو چې دوی زر تر زره د خپلې پروژې کومې بودیجې چې ورته منظور شوې دي تېر دولت نه دوی مونږ غواړو زر تر زره دوی هڅه وکړي کوشش وکړي چې پیل کړي شروع وکړي تر څو مونږ اسلامي امت ته په تېره مونږ ځانګړي افغانانو ته غریب ولس ته چې یو کور زمینه برابره شي. هممهال پر یاد سړک تلونکي خلک او ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې سړک په رغېدو سره به خلکو ته زیاته ګټه ورسیږي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې به ورته سهولتونه رامنځته شي. دوی د افغانستان اسلامي امارت څخه مننه کوي چې دا ډول حیاتي پروژې تر کار لاندې نیولې دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي چې د یادې پروژې په بشپړتیا سره به نه یوازې خلک ژر خپل موخو ته رسیږي بلکې نقلیه وسایط به هم له عوارضو ژغورل شوي وي. دا خو ډېره پیدا لري ځکه چې سړک جوړ شي باید د اوبو په یو بل په کورونه برباد شي سړک باید وسوتلی شي د اوبو نه یلې ولري. نور در سړک دي چې په 1200 پملې کې ورځنه ګردونه خورې
د خلکو ډېر تکلیف ورته جوړ دی شیروالی والا چې د سپۍ ته روڅي سپۍ پیسې وخوري نو اوس پرې سراک پوښنه د سپۍ پیسې په چیش کې وخوري نو نو داس د چې اوس خو که فکر دی به خلکو زړونه موت وو خو د اوس د سارکو سره د اوختقدان سره نو تقریبا یو 10% هغه شوی دی چې خلک خوشحال دي چې کورونه کېږي انشاءالله نور کورونه به وشي په نوې نوې پروژونه مې خبرې کوي چې انشاءالله دا به په آینده کې لري کور به روان وي سړک په سهولت کې هغه ډېره پیدا ده ډېر د خیر خبره ده چې شوبخانې ته سړی په 15 منټو کې راسي بازار ته 15 منټو کې راسي جام جول نه وي تکلیف نه وي سړک ازود وي تقریبا د شپې 4 میټرو 15 میټرو سړک دی ښکلی سړک دی نو موږ ډېر خوښ یو دغه پروژې نه دا خو ډیره پیدا لري کوم سړک چې روغ وي موټر ته ورز نه کی موټر ته تکلیف نه وي ډیره ورته تکلیف نه وي د خلکو پورا د موټرو د پورا ډیر سہولت وي ته دا مې دغه د چې کوم جوړ شوی سړک وي او پلون وي او بل شي وي دا د جوړ شي او چې جوړ نشي بغیر د جوړولو چاره نه لري موټرو ته ډیر نقصان سي موټر ورز ورسره کی موټر ورسره خروپيږي ډیره ورته تکلیف وي اسپرلای والا ته تکلیف وي مریض وي مریض ته تکلیف هر څه ته تکلیف لري بلخوا د یاد ولایت اوسیدونکي د هغو پروژو د پیل او سرکونو په برخه کې د اقداماتو پورته کېدو غوښتنه کوي چې په تیر کې د رغېدو ژمنه شوي او سروېګانې هم شوي دي په دې برخه کې د مرکز اړوند د مردخیلو سرک ته اشاره کوي چې په وینا یې له سخت ویجاړ حالت سره مخ دی او همداراز ځینې نور سرکونه هم